زه حیران یم چې خدای پاک ته مونږ باندې دا عذاب ولې نه راولیو. خدای ما خو ټولې بونډریان دې کراس کړې ای الله. او بل یو دا خواست تاسو ته کوم په ټولو مسلمانانو باندې دا ویډیو ګورئ، فرض عین ده چې دا به شیر کوئ. ګورئ دا زما استاد ایمان تقاضا ده. دا کم په دې کم دین اسلام پسې دا ملنډې کیږي او دا کم موس په دې ډانچه پسې چې دا ملنډې کیږي او دا غیر چاپیره دا خلک ورته راټول دي او دا ډول سرنا ورته غږی ای د الله بنده دا موس چې په چا پر شوی دی او دا موس چې چا راوړی دغه د وجه نه خو ته په دنیا کې آباد یې، دغه د وجه نه خو دا دنیا آباده ده. سم خیال لري چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولاړ وي او دا چې دا کس الله اکبر داسې ویلې وي او دا نخرې پیخي کولې. چونکې زه ګوره بیمار هم یم، مداستر کې میرا پړسېدلي او نزله مې ډېره ده، خو چې دا ویډیو مې لیدلې یقیني بېګا ما خوب نه دی کړی چې خدای پاک هسې نه چې عذاب را باندې راولي. نو ستاسو څه خیال دی؟ نبي علیه الصلاۃ والسلام ولاړ وي او د دا نخرې پیخي کولې او خواته اوس د خلکو پړقې او دا ډول سرنا وهلې. نو زما نبي به څه وي؟ دا هغه مونځ دی چې دا عرش ته تللی ما، دا هغه مونځ دی چې د الله جل شانه په دربار کې زه حاضر شوی ما او د الله جل شانه د دربار نظر روانېدم او ما له وی چې د الله محبوبه زما محبوبه دا مونځ یو څه خپل امت ته زما د سیړه زما در ته راغلی زما کور ته چې څوک میلمه راشي او خاص میلمه زه خو ویم چې خپل غوښې وله ورکم د زړه. اوس الله جل شانه میلمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ای محبوبه ته زه زما د درنه دا 5 وخته مونځ 50 مونځونه دا منځونه یو څه خپل امت ته پاره. نبی علیہ السلام وایي دا هغه منځ دی چې خلک پسې نخرې پیخي کوي، دا هغه منځ دی چې نبی علیہ السلام فرمایي زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی، دا هغه منځ دی او دا هغه سجدې دي چې دا تندی الله جل شانه ته لګي، په دې بس نن خنداګانې کېږي. دا هغه منځ دی چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام به د خانه کعبې مبارکې مخې ته په سجده باندې پروت و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با خانه کعبه مبارک مخې ته په سجده پروت و. او دا کافران برالل او زما په نبی باندې به لری ورغورځول او هغه سوټه به په ورغورځولې او زما نبی په دې مونږ کې په سجده باندې پروت او فاطمه رضی الله تعالی عنها براله او په خپل به دا ورغورځولې. نو په دې مونږ پسې زما د نبی خلک خنداګانې کوي. زما ټولو ادارو ته دا خواست دی زما د پاکستان د جنډې چې څوک بې حرمتي وکړي په سبا له بیا جیل کې، زما د پاکستان او زما د ملک د پیسو چې څوک بې حرمتي وکړي په سبا له بیا جیل کې. نو د ټولو ادارو ته زما دا خواست دی زما د نبي په مونځ پسې خلک نخرې پیخې کوي او داسې ویډیوګانې شیر کېږي او زه بیخي څه کوم نه قسم دی زه حیران شم خدای پاکه چې تا مونږ دا ګیله ولې وکړو تا ته چې خدای پاکه ته به د عذاب په مونږ باندې ولې راوستې. سم خیال لري چې عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړو او داسې خبرې کېدې او زما د نبی په مونځ پسې دا خبرې اترې کېدې او زما د نبی چې کوم مونځ راوړی دی او کم تکلیفونه یې پکې تیر کړي دي او په خلکو به دې سجدې ته پرېښودو نه. سم خیال لري چې عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړو آیا دوی به دا چل کړی وی؟ آیا سجده کې به داسې دوی ځان ړقولی وی؟ الله جل شانه دې موږ معاف کړي. الله جل شانه قرآن کې فرمایي ای خلکو دا شاعر الله دی ګوره دې پسې خنداګانې مه کوئ د ایمان نه به خلاص شي. نو غرض مې دا دی الله دې موږ باندې رحم وکړي. یقیني کله ناکله ویرېږم خدای پاکه چې ته موږ ته دا ګورې ولې خدای پاکه موږ باندې عذاب را نه شي. ای الله ته موږ تباه او برباد نه کړي. نو
دا مونږ خو دې چې په قیامت کې به د ټولو نه مخکې د دې مانځه باره کې حساب کتاب کېږي که مونږ دې ښه راووتو نو ټول عملونه به دې ښیي دا مونځ خو چې کله فرض شو نو صحابو یو بل له مبارکۍ ورکولې ای خلکو د الله جل شانو د خزانو نه د غوښتلو ذریعه راله لږه مسله به راله او سیټ ته به شو 2 رکعته مونځ به وکړو او الله اکبر د الله نه به یې غوښتې په دې مونځونو خو صحابو خپلې مړې سورلۍ جمدي کړي په دې مونځونو خو به د الله مدد راتلو اوس هم په دې مونځونو 15 وخت الله جل شانه ته حاضري ده اوس کو زکات مونږ والو کال کې یو پیره دی او حج مونږ والو کال کې یو پیره دی او روزه مونږ والو کال کې یو پیره دی دا خدا سي عبادت دی چې رب وای ما ته 15 وخت په دې ورځ کې په سجده باندې پریوزا او نن پاغي پسم خلک خنداګانې کوي نن هغه هم موتانه پاتې نشو نن هغه هم زما استاد مسخرو او د ډول او د سرنا زینت ستا شو زما غرض دا دی هر ځای کې چې دا ویډیو شو د کو هر څوک دی الله خو دې ته هدایت نصیب کی او کو هدایت نه الله دې تباہ او برباد کی او څومره اداري چې دي هغه ټول د زما خواسته جناب د خپل نبی په سنت باندې غیرت ګوره وکړي قانون چې الله مونږ لرا کړی دی الله برا تپوس کوي ګوره ټول به ما او تا ډړې په دغه قبر کې لګاو زمونږ نور څه وسته خو دا ویډیو موکړه او تاسو ټول مسلمانانو ته خواسته چې دا شیر کوي د خپل ایمان یو کردار ادا کوي نور به زموږ څه کار دی نور هغه اقتدار ولا تویم چې په دې ملک اقتدار دی ګور الله به تپوس کوي ګوره زما د ملک بجدي سوکوږي ډایرک معنی ولې بالکل صحیح خبره ده خو جناب په دې باندې هم له غیرت پکار دی دا خو بدن یو سبابل او زما د نبی په طریقو پس د خلک کنزل کوي او نخري پیخي دی پس کوي او ډول سرنام او په مازه کې دی غړيږي زه خو چې ویم الله اکبر نو الله جل شانه ما ته ګوري زه خو چې مون شروع کوم او ما قسم وکړ چې ما د الله سره خبرې وکړې نو زه هانس کېږم نه بالکل د الله سره مې خبرې وکړې د ټولو نه نزدېکت خو زما په سجده کې د رب سره کېږي زما خو ټولو نه ښه خبرې دا په مونځ کې کېږي او نن زما هغه مونځ د میډیا مخې ته راځي ایا مسلمان یې کوي کو مسلمان نه کوي نو ولې څوک دی دا او خنداګانې کوي الله دې بس موږ معاف کیږي ټولو ته مهرباني وکړي خواسته چې دا ویډیو هر یو ګوري هر یو شیر کوي چې دې ټولو خلکو ته پته ولګي چې دا مسلمانان په دین اسلام باندې غیرت کوي ایو بیا بیا چې څومره زمونږ ادارې دي جناب دا خلک منې کوي جی دا خلک منې کوي دا زموږ په دین اسلام پورې ډېرې خنداګانې کوي ډېرې ملنډې ورپورې کوي او دا مونځ خو الله اکبر کبیره په دې خو ډېر سرونه د تن نه جدا شوي دي جي په دې خو پلار او زوی ولاړ دي په دې خو ابوبکر رضی الله عنه د خپل کلي نه وتی دی چې په مانځه به ودرېد په دې خو زما د نبي چې به الله اکبر وي نو په خپو کې به پړسوب ولګېد عایشه صاحبه وی ډېر په نبي علیه السلام باندې خفه شوم چېرته په چا نه یم خفه شوی خو چې کله به زما نبي مونځ ته ودرېدو او خپو ته به مې وله وکتل نو په خپو کې به پړسوب پیدا شو بس الله دې موږ معاف کړي